بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت ورځنی لاندې او مهم خبرونه. د کابل ښار محتسبینو د خپل ورځنیو کړنو په جریان کې د ورکړل شوي مهالویش مطابق په تیرو 72 ساعتونو کې د کابل ښار له 11 مسجدونو 40 روغتونونو 11 ښوونځیو او یو شمېر بازارونو څخه د اصلاح په موخه لیدنه وکړه او هغوی ته د وزارت لخوا د شویو سپارښتنو تطبیق توصیه وکړه. د پکتیا ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر ریاست رئیس مولوی سید جمال جمالی د یاد ولایت مرکز ګردیز د اطلاعات او فرهنګ ریاست په یو مسلکي او فکري سیمینار کې چې د یاد ولایت د قومي مشرانو او مسؤلینو لخوا په لاره اچول شوی و ګډون وکړ. ښاغلي جمالي په یاد سیمینار کې ګډونوالو ته د اسلامي نظام په ارزښت او ساتنه خبرې وکړې او له هغوی وغوښتل چې د ځوان نسل په فکري روزنه کې هڅه وکړي. د کندهار ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبینو په تیرو 40 ساعتونو کې په مرکز او ولسوالۍ کې ل شپږ درس نظامی ځایونو او 49 مسجدونو ملای امامان او قومي مخاورو سره د اصلاح په موخه ناستې ترسره کړې. محتسبینو د یاتو ناستو په جریان کې له دیني عالمانو او قومي مخاورو وغوښتل چې د معروفاتو په اقامه او د منکرات مخنیوي کې د یاد ریاست له محتسبینو سره مرسته وکړي. د هلمند ولایت محتسبینو د خپل ورځنیو کړنو په جریان کې د یاد ولایت په 11 ولسوالیو کې د اتیا جماعتونو 10 کلینیکونو او 13 سلمانه او یو شمېر مارکیټونو څخه د اصلاح په موخه لیدنه وکړه. په دغو لیدنو کې محتسبینو مولوي صاحبانو د ذکر شویو ځایونو مسؤلینو ته د معروفاتو په اقامې او منکراتو مخنیوي په موخه هر اړخیزه توصیې وکړې. د زابل ولایت محتسبینو د مرکز په ګډون په څو ولسوالیو کې د کمپیوټري خدماتو له ځایونو یو شمېر مسجدونو هوټلونو او دوکانونو څخه د اصلاح په موخه لیدنې ترسره کړې. په دغو لیدنو کې د یادو برخو مسؤلینو توصیه وکړه چې خپل سیرت او صورت په نبوي ارشاداتو برابر او کارونه د اسلامي شریعت په رڼا کې مخته یوسي او د کمپیوټري خدماتونو له مالکانو یې وغوښتل چې خلکو ته د داسې څیزونو له لیږلو ډډه وکړي چې مسلمان امت د هلاکت سبب ګرځي. د کونړ ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبینو د مرکز او 15 ولسوالیو په هغو 92 مسجدونو کې چې له ډېر وخت راهیسې د ملای امامان نه درلودل او یا هم د نورو ستونزو له امله د جمعې لمونځ نه ادا کېده د هغوی ستونزې حل او ملای امامان ونیول چې وروسته له دې به پکې د جمعې لمونځ هم ادا کېږي. مولا جهاد مولا سندره او تیره توره مولا قلم مولا د مینې پیغمبر دی مولا قلم مولا د مینې پیغمبر دی مولا منصور مولا جلال مولا عمر دی مولا منصور مولا جلال